بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت بتوفيق سرا د درسونو دا سلسله بیا شروع کوو. د دې نه وروسته چې یو دوه درې ورځې درس نه و او د الله شکر هر وخت ادا کول پکار دی او د الله حمد او ثنا ویل پکار دی چې کله الله توفیق موږ له راکړي د دین د زده کولو، نورو ته د زده کولو او په خپله د زده کولو، او د دین نه بغیر، د دیندارۍ نه بغیر، د عباداتو نه بغیر دا ژوند هېڅ ژوند نه دی. زموږ ژوند هله ښایسته کېږي چې کله پکې یو مسلمان د الله د دین دپاره وخت ورکوي او د الله د دین دپاره پکې محنت او کوشش کوي. موږ د الله په توفیق سره د عمدة الاحکام د شرح په سلسله کې باب الامامه ته رسېدلي وو. د مانځه مسایل بیانېدو، اخرنۍ مسله بیانېده باب الصفوف کې د صفونو مسایل. بیا د هغې نه بعد مؤلف باب راوړی دی باب الامامه، باب دی په بیان د هغه مسلو کې چې هغه د امامتۍ سره تعلق ساتي. ابتدایي یو څو خبرې ما کړې وې آخري درس کې چې امامتي دا یو لوی منصب دی او لوی فضیلت دی چې الله یې چاله ورکړي. بیا د امامتۍ اقسام بیان شوي او په هغه اقسامو کې یو قسم د امامتۍ هغه دا دی چې یو کس په مانځه کې د خلکو مشرتیا کوي. دلته مسایل د هغه امام بیانېږي، د هغه مشر، ځکه چې امام خو د مسلمانانو عام هم دی چې هغه خلیفه د مسلمانانو په یو علاقه باندې مشر او داسې مشرتیا. دلته دغه نه ده مراد، دلته مراد مشرتیا په دین کې او هغه هم په جومات کې د مانځه په وخت کې. ځکه چې یو مشرتیا په دین کې لکه عامه مشرتیا په دین کې یو سړی عالم دی د امت، امام دی د امت، نو هغه په مانځه کې بغیر مانځه کې هغه د مسلمانانو امام دی. یو امام هغه دی چې هغه مانځه کې صرف مخکې شوی دی. دلته مسایل د هغه امام بیانېږي چې هغه په مانځه کې مخکې کېږي او دا لوی فضیلت دی چې الله یې چاله ورکړي. که چې د ده په مانځه باندې چې څومره خلک مونځ کوي شاته ولاړ دي، الله رب العزت دله د ټولو هغه اجر ورکوي. بل امانتګر دی، د خلکو پې یقین دی، ثقه دی، دینداره دی. نو چې څوک په مانځه کې مخکې کېږي، امام ټاکلی شوی، نو دله الله یو اوچت مقام او شان ورکړی دی. خو دلته دا مسله یاده ساتئ چې دا امامتي ګوره د هر چا کار نه دی په مانځه کې چې هر سړی به راځي هغه به مخکې کېږي. نه، حدیث کې د دې دپاره شروط بیان شوي دي چې هغه سړی به مخکې کېږي چې هغه په قرآن باندې ښه پوهېږي. که دا ټول په قرآن ښه پوهېږي، دا کم چې راغلي دي دې دپاره چې امامان شي، نو بیا به پکې ګوري چې کم یو د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو ښه پوهېږي، بیا کم یو که دغه کې یو شانې بیا کم یو هجرت مخکې کړی دی، که دغه کې یو شانې بیا کم یو عمر پکې زیات دی. او په دې طریقې سره امامتي دا یو لویه ذمهواري ده. یعنې دا د دې نه ده چې زه د دې کلي یم او زه سپین ږیری یم، یا دا جومات ما ورکړی دی، ځمکه ما د جومات دپاره ورکړې ده، یا زه جیداد والی یم، یا زه د دې علاقې مشهور مولا یم، یا نورې داسې خبرې. د دې سره تعلق نه ساتي. ګورې امامتي ذمهواري ده. دې محراب کې به هغه سړی ودرېږي چې هغه په قرآن او په حدیث باندې پوه وي. ځکه چې یوازې خو دا نه دی چې دی مانځه کې مخکې شو. مانځه کې ګوره چې ته مخکې شوې، تلاوت سره تعلق ساتي، قرآن ورته څومره یاد دی، په څه طریقه یې وایي. لکه اوس ګوره زمونږ ملکونو کې چې کوم دا
واړه واړه مولیان اکثر قاریان خلکو ته مولوي صاحب او قاریم صحیح نه وي، یعنې پوره قاریم نه وي، د افسوس خبره ده. نو هغه چې مانځه ته مخکې شي نور صورتونه پرېږده، سوره فاتحه کې دا غلطیه دي، بیا یو دوه درې صورتونه هغه ته یادي، ټول عمر په دقې باندې لمونځ کوي خلکو ته، دوه درې صورتونه ورته یادي. د ده نه به دا شاته چې کوم خلک ولاړ دي چې دا امام دی، دا شاته خلک به په څه حالي، د تاسو اندازه ولګوه. ځکه چې اوس که ماته کې او زه په یو ملا پسې شاته ولاړ یم او هغه ته ټول عمر له دوه صورتونه یاد دي او هغه هم ګډ وډ وایي او سوره فاتحه کې هم غلطیاني، ما له خو په ده پسې شاته مونځ مزه نه راکوي، او زه به اعتراض هم کوم او زه به خبره هم کوم چې هلته موږ مانځه ته راځو، چېرته پکې بل صورت وایه، په خوږ اواز کې وایه چې موږ د دې مانځه نه خوند والو، موږ راځو د الله سره د رابطې دپاره. خو چې کله دې ولیدو چې شاته ټول غري ولاړ او خوشحاله وي، پوه شي چې دا مولوي صاحب په دې ټولو کې غوره دی کوم چې مخکې شوی دی، دا چې دوه درې صورتونه ورته یاد دي دا به یې ټولو کې غوره دی. دا حقیقت ته په دې به خفه کېږو نه ګورئ. او نه موږ څوک یو خاص شخص ټارګېټ کوو چې د هغه نوم هم اخیستی دی، موږ وایو چې هر چا کې دا صفت دی، د هغه خبره کوو. اوس که څوک یې په ځان باندې فټ کوي د هغه خپله مرضي ده، هغه ته په ځان کې دا بیماري ښکاري. خو موږ دا وایو چې محراب ته مخکې کېږي چې دله د قرآن تلاوت ورسي، په خوږ اواز کې تلاوت کوي، په ښه انداز سره تلاوت کوي، قرآن کریم مختلف ظهیرونه دې تلاوتونه کوي چې دا شاته خلک هم د الله دا کلام واوري که او د دې خلکو حق دی په دې امام باندې چې دی ورته د قرآن واوري، دی ورته د الله دا کلام واوري او په ښایسته انداز یې ورته واوري. بله خبره دا ده چې دی به دومره علم به کم سے کم د سره چې د مانځه دا مسایل خو ته معلوم وي که نه. زه صحیح ده، یعنې داسې هم نشي کېدی چې د هر جومات مولا به سم یو غټ عالم وي، داسې هم نشي کېدی، دا امکان د دې خبرې نشته. خو دا لازم ده چې ده ته د مانځه مسایل، د جومات مسایل هغه خو ته معلوم وي که نه. دی په مانځه کې سهوه کېدی شي، مقتدیانو ته په منځه کې مسایل راتلی شي، د جومات مسله راتلی شي، لازم به خلک څه نه څه تپوس خو به کېږي چې ده سره خو څه نه څه علم وي که نه. دا نه چې صرف مانځه ته مخکې شوم او بس د کتاب نه د جمعې خطبه کوه، هغه هم یو دوه درې خطبې دي په مخه یې بیانوه، په مخه یې بیانوه، او عوامو له د سوال جواب ګنجایش مه ورکوه، چې او دی به څنګه ګنجایش ورکړي، غریب سره علم نشته بخپله. ځکه چې کله یو عالم وویني که نه چې دی د سوال ګنجایش نه ورکوي او یا وایي چې بس سوالونو ته ضرورت پکې نشته، پوه شي ده سره علم نشته. د عالم دا کار دی چې کله دی صحیح عالم وي او په دین پوه وي چې دی به د خلکو د مسایلو حل پیدا کوي قرآن او حدیث کې. بیا ته په محراب کې څه ته ولاړ یې او ته په منبر باندې ناست سړی بیا خو پرېږده دا منصب هغه چا ته چې هغه د دې لایق وي. دا ظلم او زیاتی دی چې ته په محراب کې ولاړ یې، ته په منبر ناست یې او ته په دین باندې پوه نه یې. دا نن سبا د دین نه خلکو کاروبار جوړ کړی دی. ورب الکعبه زمونږ په دې ملکونو او علاقو کې چې د حالات خراب دي که نه، که هر قسمه حالات دي، نو ګوره که زمونږ دې حالاتو ته دې وکتو که نه نو تعجب به ونه کې چې دا حالات ولې خراب دي. ځکه چې که زمونږ حالاتو ته دې وکتو، زمونږ دیندارۍ ته دې وکتو، زمونږ دنیا ته دې وکتو، زمونږ دروغو او دوکو ته دې وکتو، زمونږ ظلمونو ته دې وکتو، نو حیران به شي. په هغې کې بیا د دې سوال ګنجایش نشي چې یاره ولې په موږ باندې داسې حالات راځي. د دین نه د الله د نوم نه خلکو کاروبار جوړ کړی دی، د الله په نوم دروغ، د رسول الله وسلم په نوم دروغ، د اسلام په نوم دروغ. څنګه به یو قوم داسې کامیاب شي چې هغو کې داسې دا قسمه حالات دي. یعنې پرون ابلوز مې یو پوسټ کتو چېرته پنجاب کې دغه ګجرات طرف ته یو پیر دی، نو هغه په پیسو باندې خلکو له نیکیانې ورکوي، په 10 روپۍ باندې 1000 نیکیانې ورکوي او په 100 روپۍ باندې 1 لاک نیکیانې، یعنې خپه په خپې باندې واچوه پیسې ورکوه. دا مونږ کوم طرف ته روان لږ صحیح کښېنئ جي، دا مونږ په کوم طرف باندې روان یو. یعنې اوس مسخره دې ته راورسېده چې پیسې راکوه نیکیانې بله زه درکوم، او د هغه دغه مخ چې وینې دغه بې برکته مخ
ده سره دا نیکیانې د کوم ځای نه راغلي دي چې دی خلکو له ورکوي. اوس کله دا هم غلطه ده، خو زه یو سړی سخت دینداره دی او عبادتونه ډېر کوي، دی وایي که زما نه څوک هلی نو وایلی زه سړی به وایي بیا هم ده سره څه شتي. اوس د ده سره څه دي چې دی له خلکو له به پیسو به ورکوي او ښه باقاعده یعنې بینرې چاپ شوي دي، هغه په روډونو کې لګېدلي دي یا په جوماتونو کې لګېدلي که څوک نیکیانې هلې ویلی په پیسو. داسې قوم به څنګه الله کامیاب کړي او په داسې معاشره باندې به د کوم ځای رحمتونه راوري چې دین پورې دومره مسخره چې اوس نیکیانې په پیسو باندې خرڅوي، نیکیانې په پیسو باندې خرڅوي. او الله قرآن کوي کل نفس بما کسبت رهینه، قیامت په ورځ به هر نفس را ګیر کړی شوی د هغه په خپل عمل کې. او ته دلته وایي راشه که څوک نیکیانې زمانه لري. خبره مې دا کوله چې د دین نه هم هلته کاروبار جوړ شوی دی. نو دا امامتي محراب ته ورمخکې کېده، په منبر باندې کېناسته، دا څه د دې سره تعلق نه ساتي چېرې دا وراثي مسله ده. یو زموږ په علاقو کې دا هم چلېږي، وایي د ده پلار هم دلته مولا و. نه پلار یې مولا و، که زوی حقدار یې د دې ځي جو خو ډېره ښه ده، که زوی د دې ځي حقدار نه وي موږ وله بل کړو. منبر څه په وراثت کې خو نه میلاویږي سړي ته. اوس که زه دلته مثال کې درس کوم، بیان کوم، خلکو ته دین ښیم، سبا له زما بچې راځي وایي چې هلته زما پلار به ناست و، غلطه خبره. الا دا که هغه د دې حقدار یي او پوه یي او خلکو د دین بیانولی شي کېږي بیانوي. هلته دا قسم ده که تاسو خیال کړی، دا جی دا وایي د مولیانو کورنۍ ده، لکه د مولیانو نو د اسمان نه دي راکوشي وي، خو چې د دیزې لایق نه وي هغه دیزې ته نشي مخکې کېدی. دا خبره یاده کړئ. او که په دې زموږ نه څوک خفه کېږي زر پیرې د خفه شي، ځکه چې مسله د الله د دین ده، موږ د چا نه په دې کې حیا نه کوو. زه خپل ځاني دا وایم، زه خپل ځاني یعنې که چېرته او ما څو پیرې دا خبره کړې ده، که چېرته پښتنو کې داسې علما ډېر وی چې قرآن او حدیث یې بیانولی، موږ په خپله دیزي ته غاړه نه ایښودې، دا دومره لویه ذمهواري ده. الله به تپوس کوي د هرې خبرې، چې خو نه دی چې ما خبره وکړه او ختمه شوه، الله ته به ودرېږم، الله به تپوس کوي. نو دا داسې وړه خبره مه ګڼئ چې یاره زه محراب ته مخکې کېږم او زه په منبر باندې کښېنم. ځکه ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه مانځه ته به ورمخکې شو، د هغه په جړا باندې به څوک په تلاوت نه پوهېدو، جړا د لاس دومره به یې ژړل، تقوا یره د الله نه چې الله به زما دا مونځ قبول کړي وکړه. او ذمهواري ده. او نن سبا چې دی نو په مدرسه کې به سبق وایي لا فارغه شوی نه یو، تپوسونه به کوي کوم ځای کې امامتي ښه میلاویږي او کوم ځای کې جوماتونه فارغه دي او کوم ځای کې هسې کېدای شي د بعضو خبرو زمانه ده، بعض نیمچه قاریان یا مولیان خفه شي، خو هېڅ خبره نه ده. بله دا چې دا زموږ ذمهواري ده. ګوره که چېرته موږ مونځ په صحیح طریقې سره کول غواړو، دلته ترې جومات ته راغلی یو امام ښایسته تلاوت کوي، قرآن ورته ښکلی یاد دی، پرهیزګار دی، عالم دی، په مسایلو پوهېږي، کم سے کم د منظره جومات، په ده پسې مونځ کول زړه ته سکون رسي. او ته یې جومات ته راغلی او کړه 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 کړه، هغه هم دوه درې صورتونه دي او نه په څه پوهېږي او نه د څه نه خبر دی. په دې منځ کې د کوم ځای نه سکون او اطمینان سړي ته میلاوي. نو زموږ دا ذمهواري دی چې موږ هم خپله خبره وکړو، ځکه چې زموږ په دې مولا باندې په دې امام باندې دا حق دی چې دی موږ ته د الله کلام په ښایسته طریقې سره واورئ، دی موږ له امامتي په صحیح طریقې سره راکړي، دی مونځ په هغه طریقو کې به کومه طریقه چې به رسول صلی الله علیه وسلم کوو. او زموږ په دا هم حق دی چې موږ د ده نه د منځه په باره کې تپوس وکړو، د جومات مسلې نیمه راشی کې تپوس وکړو، دی موږ له جواب راکړي، دا پې زموږ حق دی. نو که په دې کې څوک خبره کوي چې یاره دا زما حق دی، نو په دې کې خفګان نه دی پکار، دا یقیني د هغه حق دی. د ټولو خلکو ذمهواري د په غاړه اخیسته دي، یوازې دا نه چې ما ته به څومره پیسې میلاویږي د میاشت په اخره کې. بعضو خو دا قصه روانه کړې ده، میاشت په اخره کې به څو پیسې میلاویږي، بیا دلته به پکې دا چل کوو، دلته به دا چل کوو، دلته به دا چل کوو، دومره به جمع شي.
دومره به شي دا خبره نه. څومره خلک چې تا په شاته ودرېږي ته د دوی ذمهوار یې. د خلکو ته به دین ښیې، د خلک به تا نه تپوس کوي. نو د الله نه یره پکار ده. هسې د منبر نه او د محراب نه مسخري او ټوغې جوړول نه دي پکار. او لا پورې د بعضو جوماتونو کې پکې لا د سیاسي پارټیانو والا ښځې راولي په منبر باندې تقریرونه کوي. ښځې راوستې سیاسي پارټۍ څه مشره به هغه په منبر ناست دي. دې درجې ته موږ ورسېدو. یعنې هغه منبر چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وارثانو دپاره دی، په هغې باندې زنانه کیني او هغه هم د سیاستو دپاره خبرې کوي. موږ د هغه کس نه جاړو چې هغه سره علم نشته او په ځان یې لباس د مولا راچولی دی، او دوی پکې لا زنانه ښه ډم پرون ډم دی، نن په محراب کېنولی دی په منبر. پرون د لارې نه راوچت کړی دی، په غریب په دین خبر نه هغه ته ته بیان وکړه. زه دا یو سړی ما ته وایي چې دین بیانول صرف یعنې محدود خلکو کار دی. زه دا وایم چې دین به هغه څوک بیانوي چې څوک ترې خبري، او په منبر به هغه سړی کیني چې څوک د هغې لایق وي. خو دې ملک ته وګوره سعودي عرب ته، او الله دې دې ملک د امن او امان برقرار ساتي. برکتي ملک دی. هسې الله دوی له دا دومره برکتونه او خیرونه نه دي ورکړي. دلته ګوره چې محراب ته ورمخکې کېږي یا په منبر کښېنې، د هغې دپاره به ته یعنې ډېره منډه وایې، تا نه به امتحانونه علي، بیا به ستا علمیت ګوري، بیا کم علما ستا تزکیه کوي، کم علما د سعودي عرب غټ علما چې دي هغه ستا خبره کوي چې او د عالم دی. د هغې نه بعد ته اجازت میلاو شي چې او ته بیان کولی شي، ته درس کولی شي، ته دې لایق یې. ځکه خو دلته راجاخي نشته. ځکه چې یو سړی چې رامخکې کېږي هغه هسې نه رامخکې شوی. ښه زموږ ملک کې څه تپوس کولی شي چې د چا زړه وغوښتو د مانځه نه بعد ودرېږه وایي الله مو بخیر څو خبرې کوم او کوی. څوک دا تپوس کولی شي چې دا سړی چې ودرېدو آیا دې لایق و د دې چې دی په دې محراب کې ودرېږي یا په دې منبر باندې کښېني؟ دا تپوس څوک نشي کولی. او که دې تپوس وکړو نو زموږ خلک هم عجیبه دي، راګرم به شي. د الله د دین نه یې سړی منع کړو. ګوره دې خبرې له به رنګ څه ورکړي. نه، د الله د دین نه یې منع کړی نه دی، د ده سره د الله د دین خیال و، ځکه یې دا تپوس وکړو. چېرې داسې نه دا دین رانه ګډوډ شي، داسې نه دا دینداري رانه خرابه نه شي، داسې نه دا سړی کم علم یا علم ورسره نه په فتنه کې موږ وانچي. او ډېر خلک چې ګډوډ شوي دي په دین کې او په دیندارۍ کې، هغه د داسې خلکو د لاسه چې له هغوی سره علم نشته او په منبر باندې دا قصې بیانوي. لاړ شي وګوره که څومره قصې راو قصې منبرونه دې دپاره خو نه دي چې صرف پرې موږ قصې بیانو، یا زنده‌باد مرده‌باد، یا د خپل جماعت او د خپل تنظیم صفتونه، بلکې بعضو مولیانو خو زموږ په ملک کې دا منبر د سیاست دپاره جوړ کړی دی. که نه داسې نه ده. منبر دې دپاره چې خلکو د دین وښوی شي، دی پکې خپلې خبرې وکړي. زموږ تنظیم داسې، زموږ جماعت داسې، او موږ کته او هغوی بره او هغوی لاړو دا رالو. د الله نه یره پکار دی. دا ځکې ناسته د لویې ذمهواري. بل دلته چې ته هره خبره کې تا نه تپوس کېږي. زه درته په الله قسم خورم چې هر ځای کې زما بیان یا درس کې دلته خپل جومات کې یا بهري، د هر بیان او درس نه مخکې زه دا سوال کوم الله ته، زه وایم یا الله ما له توفیق راکړه چې د خلکو ته حق دین بیان کړم، او چېرته زما په دې ژبه داسې خبره مه راوله چې هغه د قرآن حدیث خلاف وي. او دا زه الله ته سوال کوم چې یا الله کومه ورځ ما حق دین نه بیانو نو بیا ما له توفیق د بیان مه راکوه، بیا د هغې نه به کور کې ناسته کاته. قیامت پر ورځ خو به رانه الله تپوس نه کوي که نه. کور کې خو به ناستې څه مې ویلي نه وي، خو چې لګیا مې په منبر هم ناستې او ګډې وډې وې نو څومره لوی سوال ته دې ځان ور مخامخ کړو د قیامت پر ورځ. زه د بعضو مولیانو دا تقریرونه وینم واورم، والله زما په جسم باندې ویښته ودرېږي. یاره دوی سره الله نه هېرېږي. دا څه ګډې وډې او دا څه خبرې او دا ډکوسلې او دا ګپ شپ او دا پالتو خنداګانې او په دین پورې، په قرآن پورې، په حدیث پورې. څوک د قبر په عذاب پورې خاندي، څوک په دجال پورې خاندي، څوک په حدیثونو پورې خاندي، څوک په علماو پورې خاندي. د الله نه یره پکار ده.
دلته ناسته دا یوه ذمواري ده. ابوالملا یو بیان پکې اورېدو ډېر عجیبه. یو مولوي صاحب لګیا دی وایي چې امام ابو حنیفه زمونږ پلار دی او امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل دا زمونږ ترونه دي. خو وایي چې کله تره په پلار زورور کېږي نو بیا به د خپې نه راکاږي، بیا به راغورځې. لاندې خلکو ټول خوشحاله شو چې زموږ مولوي صاحب څومره غیرتي خبره وکړه چې بیا به امام شافعي راغورځې، بیا به امام احمد بن حنبل راغورځې، بیا به امام مالک راغورځې. هسې ما سوچ کوم د اوسه پورې دې مولیانو ټول عمر خلکو ته دا بیان کړی دی زموږ په باره کې چې دا وهابیان دي، دا د امامانو ګستاخان دي. ګستاخ ځای مه کته ته خو یې د خپې نه نیسې راغورځوی او زه خو یم د ټولو قدر او عزت کوه. ته بیا هم باادبه او زه بیا هم بې ادبه. ځکه زه د اواز په مخه مرۍ زموږ بوغه شوه په دې خبره چې صرف د چا په خبره پسې مه ځه، خپل تحقیق کوه. یعنې تا ته یو کس ووایي چې یاره دا وهابي دی، دا بې ادبه دی، د امامان نه مني، ته لاړ شه کښېنه اوسه دی وایسه. اوس داسې خبره شوه چې یعنې کله د امام شافعي او د امام ابو حنیفه مقابله یي نو ته به څه چل کې امام شافعي به د خپې نه راکاږي، راپرځی به یې وایي، ځکه چې هلته یو طرف ته زموږ پلار دی او بل طرف ته څه دی تره دی. دا کوم دا ته څه ښیې امت ته دا کوم تربیت ورکړې؟ نه داسې ووایه چې دا ټول زموږ امامان دي، دا ټول زموږ مشران دي، دا ټول موږ ته قدردان دي، د دوی بې ادبي به نه کوئ، د دوی ګستاخي به نه کوئ، د دوی بې عزتي به نه کوئ، د دوی تابعداري به کوئ. ورسره دا ووایه چې دا علما هم انسانان دي، که چېرته یو نیمه خبره کې خطا شوي نو په خطا کې به یې تابعداري نه کوو او نور به ورسره د زړه مینه، محبت، قدر هر څه ساتو. څه مو خیال دی دې خبرې باره کې؟ غلطه که صحیح ده؟ د امام شافعي د خپې نه راکاږي، موږ خو یو ملا د خپې نه راکاږو. او بیا چې موږ خبره الله ویې دلته خلک پیدا شوي دي ګستاخان رسول او ګستاخ امام، او دا ټاپې زموږ په ملک کې ډېرې ارزانې خرڅېږي. ټماټر ګران دي، ټماټر زموږ په ملک کې خو دا ارزان دي چې دا کافر دی، دا مرتد دی، دا منافق دی، دا خبیث دی، د وجل پکار دی، او دا ګستاخ رسول دی، او دا ګستاخ امام دی. دا ټاپې هلته د ټماټرو نه ارزانې میلاوېږي، ولاکې ډېرې خطرناکې خبرې دي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. خبره مې دا کوله چې منبر او محراب دې هغه چا ته وسپارلی شي چې د هغې اهل او لایق یې، د هغې حقدار. دې باب کې مؤلف رحم الله یو څو حدیثونه راوړي چې هغه تعلق ساتي د څه سره؟ د مقتدي او د امام د تابعدارۍ سره، او بعض مسلې چې هغه صرف د امامانو سره تعلق ساتي. ګوره ما لږ ساعت مخکې وکړم چې امام له پکار دی چې کم سے کم د منځه مسایل خو ته معلوم وي. اوس دا حدیثونه چې کوم به بیانېږي چې هغه د امامانو سره تعلق ساتي، خو هم د امامانو لپاره دي که نه، نو چې ده سره دا علم نه وي نو دی د منځه په مسایلو نه پوهېږي، ځکه به د ده نه بیا یا زیاتی کېږي یا به ترې کمی کېږي، ځکه دلته د هغه سره علم نشته. اولنی حدیث راوړی دی او دا حدیث ګورئ خصوصا پښتنو دپاره زه یم چې سحر ماښام یې اوري. ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. رسول صلی الله علیه وسلم وی آیا نه یریږي هغه کس، هغه مقتدي چې د امام د سر د راوچتولو نه مخکې سر راوچتوي، چې الله به د ده د سر نه د خر سر جوړ کړي، یا به د ده د شکل او صورت نه د خر صورت او شکل جوړ کړي. واورېدو که نه دې سړي کې مسله څه ده؟ د امام نه مخکې کېږي. او ما ولې ووایي چې خصوصا پښتانه د سهار ماښام اوري؟ اکثر په موږ کې دا بیماري ده
تعدی ده کنه زر وته دي د جومات نه یو والعیاذ بالله لکه ته وایې چې دا مونځ یو بوج دی او بس زر زر ختمول غواړي نه نه دا بوج نه دی دا عبادت دی د دې نه خوند واله و دا حدیث راوړی دی په دې حدیث کې تا ته دا خبره ښیي چې د امام نه به مخکې کېږي نه وعید ته وګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله به د دې سړي دې دې نه نه هېرېږي چې الله به د ده د سر نه د څه سر جوړ کړي د خر یا به د شکل او د صورت نه د خر شکل او صورت جوړ کړي خو بعضو حدیثونو کې سر راغلی دی بعضو کې صورت راغلی دی شکل نو دا یو شی دی هېڅ خبره نه دا شکل په څه کې سر سره نه نو چې سر ووایې شکل ووایې صورت ووایې ټول یو شی دی و دې حدیث کې ډېرې مسلې دي هغه به انشاءالله یو تفصیلا بیانو اولنۍ مسله یعنی څنګه به د سر نه الله د خر سر جوړ کړي یا څنګه به د شکل نه الله د خر شکل جوړ کړي نو په دې کې د علماو اختلاف دی بعض علما دا وایي چې دا تحویل چې به کوم راځي دا به حسي څنګه یعنی محسوسیږي به چې الله به د قیامت په ورځ د دې سړي د سر نه څه جوړ کړي د خر سر جوړ کړي شکل نه د خر صورت جوړ کړي او الله په هر څه قادر دی یعنی دا قسمه خبرې صرف د علم د اضافې دپاره تفصیل او وضاحتونه کیږي نور چې د الله په باره کې خبره راشي چې الله به داسې وکړي نو دې کې ذره برابر شک نشته ځکه زمونږ چې دا کوم صورت دی دا اوس چې کوم دی دا موږ له دغه رب راکړی دی او دې ځناورو له دا صورتونه دا چا ورکړي دي هغه رب ورکړي نو هغه رب دا کولی شي چې د یو انسان صورت په د ځناور په صورت کې بدل کړي کولی شي که نه شي کولی شي نو د الله دپاره داسې ناممکنه نه ده او نسه ګرانه ده خو صرف علما بیا وضاحت کوي چې دا به څنګه کېږي نو یو قول د علماو دا دی چې دا به ښه حسي کېږي حسي مطلب یې نه ښه محسوسېږي به الله به دوی له دا سزا ورکوي چې د د سر نه به د خر سر جوړي او سزا چې په کوم کار باندې وعید په کومه خبر باندې راشي نو هغې ته کومه ګناه ویلی کېږي ګناه کبیره نو دا مسله خو یاده کوي چې د امام نه مخکې کېده ګناه ده خو کومه ګناه ده ګناه کبیره ده وړه ګناه نه ده دویم قول د علماو دا دی چې نه دا بدلېده داسې حسي نه دي دا معنوي دي یعنی دا سړی به د ده دا خوی به داسې شي لکه د خر په شان ولې تشبیه د خر سره ده نه یو جواب دلته یو کس راکوز خر په ځناورو کې کم عقل دی سبحان الله دې خبرې ته سوچ کوئ یعنی یو سړی په امام پسې ولاړ دی او وایي زه امامتۍ کې مونځ کوم د پلاني امام او بیا دې دغه امام نه مخکې کېږي خو کم عقل دی کم عقل نه دی هسې ګوره خر سر نه دی ذکر شوی د دې چې د امام نه مخکې ټونګې وایي او زیو ټوپونه وایي خو کم عقل دی که نه او که دی کم عقل نه دی نو ته خو د امام په تابعدارۍ کې ولاړ یې او تابعداري دې ته وایي چې امام یو کار وکړي ته پسې وکړه اوس دا د کوم ځای تابعداري ده تاسو به ما پوه کوئ چې زه د امام په تابعدارۍ کې ولاړ یم او د هغه نه مخکې روان یم نو بیا خو امام زه شوم بیا خو ورمخکې شه او د امام خپل تابع که ځکه چې ته خو د امام په تابعدارۍ کې نه یې لګیا نو بعضو علماو ګوره دا ویلي دي چې دا دواړه کیدی شي دواړه سزاګانې چې یا خو به الله د ده دا مخ چې دی دا مسخ کي او د خر صورت به وله ورکړي او الله په دې قادر او یا معنوي سزا یا دواړه به له په یو ځای ورکړي یعنی خوی به هم د خره د خوی په شان شي او شکل به هم اقه شان شي والعیاذ بالله الله یې دې موږ ساتي اوس ګوره دلته اولنۍ مسله د امام نه د مخکې کېدو حکم بیان شو
چې د امام نه مخکې کېده څه دي؟ حرام دي، ګناه ده او ګناه کبیره ده. وجه دا ده چې وعید پې بیان شوی دی. زه درته یو مسله بیان کړم، دا ټولې به پکې راټولې شي، په توجه سره یې واورئ. د مقتدي د امام سره څلور حالات دي. د مقتدي د امام سره څلور حالات دي. تاسو خو هم د امام په تابعداري کې لمونځ کوئ که نه؟ که نه ټول امامان یئ؟ که ټول امامان یې چې بیا د امامانو دا مسلې شروع کړو. مقتدیان اکثر مسلمانان د امام په تابعداري کې لمونځ کوي، نو لازم دي چې دا مسلې موږ یادې کړو. لازم دي چې موږ یې یادې کړو، که زموږ ټولو ته په مخه ضرورت راشي. نو د مقتدي د امام سره څو حالات دي؟ څلور. اولنې دی هغې ته په عربۍ کې متابعه ویلی کېږي، تابعداري یا متابعه ورته ویلی کېږي. المتابعه تابعداري چې مقتدي تابعداري کوي د امام، نه ترې مخکې کېږي، نه ورسره یو ځای کېږي او نه ترې ډېر وروستو کېږي. یاده کړئ دا تابعداري څه ته وایي؟ نه مخکې کېږي، نه ورسره یو ځای کېږي، نه ترې ډېر وروستو کېږي. معنی ده چې وروستو دی ته، خو ورپسې دی، ډېر نه دی وروستو. تابعداري دی ته وایي. یعنې امام رکوع له لاړ، دی رکوع له ځي. دا خبره یاده کړئ، امام رکوع له لاړ، دی رکوع له ځي. دا نه چې امام رکوع له روان دی او ته هم ور روان یې. او زه ډېر سخت خفه شم چې ما په دې بعضو ملګرو کې دا مسله لیدلې ده، هغوی پرې درسونو کې هم کښېني او ځان ته به دیندار هم وایي، موږ په دین پوه وو، دې ځان له د امام سره کته بره کېږي. تابعداري دې ته وایي. لکه امام سجدې له روان دی، الله اکبر، چې امام سجدې له لاړ ته به سجدې له ځې. دا نه چې او ال سره ته هم ورماتې. تادي مه کوئ په ارام. داسې دلته مقابله نه روانه، سمنډه نه روانه. امام وایي سمع او سمع سره دی اوچت شوی. صبر وکړي چې امام ودرېږي ته به ودرېږي. چې رکوع نه یې سر راوچت کو، بیا ته سر راوچتوه. رکوع له لاړ ته رکوع له ځه. د سجدې نه راوچت شو رکات ته ودرېږه راپاسه. دې ته تابعداري وایي. ښه، اوس دلته یو بله مسله ته بیانه کړم ډېره اهمه، چې تابعداري ګورې د امام په ظاهري افعالو کې به کوې، بس اقوالو کې نه. لکه اوس ګوره دلته اوس موږ لمونځ وکړو او زه امام وم، ما به په سجده کې هغه دعاګانې غوښتلي تاسو به نه یې غوښتلي، او کېدای شي تاسو هغه دعاګانې غوښتلي چې ما نه یې غوښتلي. نو تابعداري وشوه؟ نه ده شي. یا د ماسپښین په مانځه کې موږ ولاړ یو، یا مازدیګر کې اولني دوه رکاته به ډک کړې، یو صورت به پکې وی، امام یو صورت وي او مقتدي بل صورت وي. تابعداري وشوه په اقوالو کې؟ نه. نو تابعداري په څه کې پکار ده؟ افعالو کې، کارونو کې. افعال کارونو ته وایي. امام چې کوم کار کوي ظاهري، دې کې به تابعداري کوي. اقوالو کې تابعداري چېرته هم نه کېږي. یا ما په رکوع کې سبحان رب العظیم څلور پیرې وي، تا دوه پیرې وي، یا تا درې پیرې وي او ما یو پیر وي. تابعداري وشوه؟ نو که چېرته موږ په مقتدیانو باندې د امام تابعداري په ویناګانو کې هم لازم کړو، نو خبره به ډېره ګرانه شي او ممکنه هم نه ده، که نه ممکنه ده؟ نه ده ممکنه. نو د امام تابعداري صرف په ظاهري افعالو یعنی کارونو کې، په دې کې به کېږي. په ویناګانو کې تابعداري نشته، په ویناګانو کې تابعداري نشته. ښه، دلته یو اهمه مسله، اوس ته په داسې امام پسې ولاړې چې هغه بعض سنت کارونه پرېږدي، نو سوال دا دی چې مقتدي به هم پرېږدي. لکه مثال رفع الیدین کول مانځه کې، رکوع نه راپاڅې، رکوع له ځي الله اکبر، لاسونه اوچتې، رکوع نه چې راپاڅې سمع الله لمن حمده، لاسونه اوچت. هغې روی مولوي صاحب نه کوي، او ما ته خو امر شوی دی چې تابعداري د امام به کوې. الله او د الله د پیغمبر د طرف نه دا مسله بیان شوې ده. نو چې د امام تابعداري کوي، امام په دې سنتو باندې عمل نه کوي، نو زه به په عمل نه کوم. نو دا خبره غلطه ده. ولې غلطه ده؟ ګوره رفع الیدین که ته وکړې او امام یې ونه کړي،
نو ته د امام نه وروستو کېږي او نه ترې مخکې کېږي. تابعداري کې څه فرق راځي؟ هېڅ فرق پکې نه راځي. یعنی ته رکوع نه امام راپاڅېدو سمع الله لمن حمیده رفع الیدین ونه کړو، او ته سمع الله لمن حمیده یا ربنا لك الحمد کې علماء منځ کې اختلاف ته دا مسله به راشي. ته راپاڅېدې ربنا لك الحمد او رفع الیدین دې ورسره وکړو، ته د امام نه مخکې شوې، ورسره یو ځای شوې، ډېر ته وروسته شوې، تابعداري خو وشوه که نه. نو دا څه دلیل نه چې یاره مولوي صاحب نه کوي زه به یې نه کوم، نه ته سنت طریقه کوه. یو امام دی هغه امین په پټه وایي ولا الضالین او بیا غلی شو او ته وایې امین، نو تابعداري کې څه فرق راغی؟ ته د مخکې شوې وروسته شوې دی یو ځای لګیا یې نه، بلکې تا ته اجر زیات میلاویږي. ولې؟ په سنت طریقه دې عمل وکړو، د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه دې عمل وکړو. نو دا یو ډېره اهمه مسله ده. یعنې ما نه خو یو څو ځایونو کې تپوس هم دې باره کې شوی دی چې یو امام کله بعض سنت کارونه پرېږدي نو موږ به ورسره هم پرېږدو که نه. مسله یو راځي هغه به وروسته بیان کوم، هغه لږ اوږده مسله ده، خپل ځای کې به راشي انشاءالله. ښه ګوره د حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه دی، او انشاءالله هم دې کتاب کې روان دی او په دې حدیث پسې دی تقریبا، چې هغه وایي کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم دا ووایي سمع الله لمن حمیده، یعنی رپا بسېدو او موږ به ودرېدو یو موږ راپاڅېدو، نو د هغه وخته پورې به موږ کې یو کس ملا نه ټیټوله چې څو پورې به رسول الله وسلم پوره سجدې له نه وتلې. دې ته تابعداري وایي. ښه یعنی امام وایي سمع الله لمن حمیده ودرېد او ته ودرېدې، بیا امام وایي الله اکبر څه د لاړ سجدې. دا نه چې ته امام ووینې او سر یې داسې ټیټ کړو او ته ورماتې، کله به سجدې له ځي چې امام سجدې له لاړ شي. او زه بیا ویلم تاسو هم دا کوم چې اوس درته ناست یې اورې خبره او سر ورته شړپوئ، تاسو څنګه د امام تابعداري کوئ؟ چې ما ډېر خلک لیدلي دي، بدون مبالغه وایم، ما ډېر خلک لیدلي چې دې مسله کې خطا کېږي. او له دا به مو وایي چې یعنې مونږ یعنې په صحیح لار روان یو، خو دې مسله کې دی خطا شوي. نو امام الله اکبر الله یې پکې ویلی نه دی ولاړې، امام سمع الله لمن حمیده سمع یې ویلی نه دی راپاڅېدلی. صبر کوه، تعدي مه کوه چې امام یو کار وکړي بیا پسې ته ورځه. ها یو ځای کې علما استثنایي مسله بیانوي او دا نادره فایده ده، هغه ده که چېرته په داسې یو جومات ته ورغلې او امام یې ډېر سپیډ والا دی، لکه زموږ ملک کې داسې کېدی شي ته جومات ته ورننوتې او په داسې مولا ورپېښ شوې چې بریک د هغه نه لګي او لګیا دی. نو په داسې ټیم کې اوس که ته داسې وکړې چې یاره د امام سجدې له لاړ شي زه به ځم، نو بیا خو که ته سجدې له د امام د سجدې نه بعد لاړې نو هغه به په دویمه سجده کې پروت وي او ته به بیا راپاسې او بیا به سجدې له ځې نو کېدی چې هغه بلې رکوع له راغلی وي، نو بیا دغه مقابله به روان وي، دغه منډه به وي ستا نه مخکې ته ورپسې، نو تابعداري دلته نه کېږي او د هغه راګیرول به ته ته ګرانېږي. داسې وخت کې استثنایي حالات دا دي چې دا امام کله هغه رکن ته روان شي، هغه کوم ځای ته چې هغه روان دی هغې له روان شي او ته ورپسې روان شي، ورپسې یو ځای نه ورپسې، حتی نه لږ مخکې دی خو ته ورپسې، یعنې سمع الله لمن حمید هغه ووایې او سجدې له روان شو، چې روان شو ته هم روان شو. ولې؟ بیا پسې رسېدی نه شي. نو دا بعضو علماو فقهاو استثنایي حالات ذکر کړي دي. کله سړی داسې امام سره ګیر شي یې څه ورسره کوي بیا، او چې بلکل نه کېږي نو حدیث را روان دی انشاءالله ته دا مسله بیا بیانو چې بلکل نه کېږي او رکوع او سجده نه پوره کېږي او نه یې پوره کوي بیا ځان لمونځ کوه او مانځه کې ته هم جدا کېدی شي، ځکه چې کم سے کم د مانځه ارکان واجبات خو پکار دي که نه، مونځ بغیر د ارکان واجباتو نه څه شی دی او نه کېږي.
نو چې ته اوس په داسې مولا پسې ورنه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله وځه د جمع نه او ځان له لمونځ کفاره او په دې الله تعالی نه رانیسي ځکه چې د ده تابعداري ناممکنه وه بله د ده په تابعدارۍ کې ستا خپل لمونځ خرابېدو نو موږ خو مانځه د پاره راغلي چې لمونځ رانه الله قبول کړي دې پاره خو نه یو راغلي چې لمونځونه هم خراب شي پوه شوې په دې مسله کې خو دې مسلو له اهتمام هغه سړی به ورکوي چا سره د مانځه قدر یعنې هلته خو دا صفت کېږي چې کوم ملا تیزي دا تکړه ملا دی بلکې دلته چېرته کله ناکله یو نیم پکې داسې راپېښ شي هغه هم د عربو یا خصوصا د دې ملک چې کوم امامان او علما دي هغو کې خو دا صفت نه وي خو که چېرته یو بهر ملک والا یو کس یو هغه چې د جومات کې امام شوی یا کله ناکله راځي امام نه وي دی به خپل ځي ټاکلی او زر زر لمونځ کوي دا پښتانه زموږ څه وي سم کیلی راته رعایت کوي څه خو ته خوشحاله ته به وایې چې ده په شیخ سدیس پسې یا په شوریم پسې شاته لمونځ وکړو وي سم کیلی راته رعایت کړو څه مطلب دی د کیلی راته رعایت کړو یعنې نه په مانځه پوه شي نه په رکوع نه په سجده وي دومره ناشنا لمونځ یې وکړو لمونځ داسې چې ورننوتی او تلانې اوزې دي ځکه هغه بجلیګر مولوي صاحب یو بیان ما اورېدو بعض خبرې به د هغه ډېرې داسې فایدهمنې وي او د غلطۍ نه څوک پاک نشتی او د ګناه نه پاک هغه پیغمبران دي نو چېرته هم د یو چا داسې تزکیه نشي کولی چې دی بلکل د ګناهونو نه او د غلطیانو نه پاک دی هغه یو پیر لګیا وي یو مولوي صاحب وي تراوت ور مخکې شوی نو وي ډېر تیز لګیا و نو یو سپین ږیري ورته بیا ووایي چې کله دوه رکعت وکړي چې مولوي صاحب لږه ګزاره وکړه لږه حالانکې دا ګوره زموږ دا سپین ږیري مالته دغه مولوي ورته خوشحاله او سره به عادت شي نه وی ما ورته وایي چې ښه تېز شه چې شیطان خبرېږي ته ترې وتی شیطان به په تا باندې ناموس ګډوډ کوي نو چې شیطان راځي او ته راته راونوتی هلته دا حال دی یعنې یقیني دغه سړی سوچ کوي چې یاره شیطان به لره رسېدلی او که نه به وي ځکه دومره زر لمونځ ختم شو نو که چېرته داسې امام پسې شاته ودرېدی چې هغه سره لمونځ نه کېږي نو بیا ترې ته جدا کېدی شي او ځان له خپل لمونځ وکړه دویم حال ښه ګوره دا اولنی حال شو متابعه تابعداري دقه شریعت زموږ نه غواړي دویم حال د مقتدي د امام سره دی موافقت څه ته وایي یو ځای کېدل یعنی امام رکوع روان دی رکوع روان امام سجدې روان دی سجدې روان دی نو دا هم ناروا دي ولې ناروا دي تابعداري نه شوه دا خو سره د یو ځای روان دي دا تابعداري نه شوه ښه دریم حال یو دا خبره ده کې ډېره اهمه ذهن ته مې راغله بیا به رانه یېره شي بعضو علما وایي د امام سره مقارنه کول یعنی یو ځای رکوع له یو ځای سجدې کوي دا مکروه دي او بعض وایي حرام دي خو په دې د ټولو اتفاق دی چې تکبیر تحریمه کې ته مخکې شوي یا ورسره یو ځای شوي لمونځ دې نه کېږي سوای د یو څو علماو نه هغوی ویلي چې کېږي راجح دا دی چې نه کېږي ولې لکه اوس ګوره زه مانځه ته ورمخکې شوم الله اکبر تکبیر تحریمه مه زه مانځه ته ورننوتم نو چې زه مانځه ته ورننوتم ته به راننوځې که ته زما په تابعدارۍ کې راننوځې که نو چې ته اوس زما نه مخکې ووایې الله اکبر نو تا په چا په شاته الله اکبر ووایې ځان لرې نو دا لمونځ نه کېږي دی به بیا الله اکبر یا ما سره یو ځای لګیې نو زه خو لا ننوتی نه یم مانځلم ته چا سره تکبیر تحریمه یو ځای کې پوه شوې په دې مسله باندې
نو دلته ډېر احتیاط پکار دی ځکه چې ما بعض کسان لیدلي رامنډه وي جومات ته او امام ودرېدو والی که نه اقامت شوی نو لا امام الله اکبر ویلی دی به صبر وکړه چې امام الله اکبر وایي چې اول خو د امام پرېږده چې دی خو د مانځه ته ورننوځي که نه نو چې امام مانځه ته ورننوځي ما او تا به د هغې نه بعد ورننوځو نه به د امام نه مخکې مانځه ته ننوځو او نه به د امام سره یو ځای ورننوځو په دې مسله ځان پوه کړې دا مې ذهن ته راغله او دا اهمه مسله ده درېیم حال د مقتدي د امام سره هغې ته ویل کېږي السبق سبق څه ته وایي مخکې کېده او دا خو لږ ساعت مخکې بیان شوي دا حرام دي لږ ساعت مخکې دا خبره بیانه شوه چې دا کار څه دی حرام دی بلکې بعضو علماو لا دا ویلي دي ګوره دا خبره ډېره خطرناکه ده چې د دې سړي مونځ باطل دی او جمهور اهل علم وایي چې نه مونځ باطل نه دی خو ګناهګار دی او په هر حال کې دی ګناهګار دی خو خطره ورته د دې هم دی چې دا مونځ یې صحیح مونځ یې باطل شي نو مونږ خو راغلي دې لپاره چې الله رانه مونځ قبول کړي او دې دپاره راغلي چې الله رانه د الله راله نیکیانې راکړي ګناهونو ګټلو دپاره خو نه یو راغلي پوه شوې په دې مسله باندې که نه ښه دلته یو مسله که چېرته د امام نه مخکې شوې په غلطۍ سره سهوه شوې داسې هم کیدی شي انسان دی کله سړی سهوه شي یعنې قصدن عمدن د امام نه مخکې کېږي خو سهوه شو نو دلته به دا مسله یاده کوي چې د امام نه مخکې شوې نه مونځ دې سره نه باطلېږي مونځ دې سره نه باطلېږي او واپس شه هغه خپل ځای ته بعض علما دا وایي چې دغه رکات مې باطلېږي خو راجح خبره دا ده چې که چېرته ته د امام نه معمولي مخکې شوې او دغه کم کار چې امام کو لکه رکوع له روان و ستا او امام یا یو ځای شوی امام سره دغه رکوع وکړه نو بیا صحیح ده انشاءالله خو دا په هغه حال کې چې کله دا سړی څه شي سهو شي قصدن عمدن خبره ګوره زه نه کو چې کله دا سړی څه شي سهو شي څلورم حال او اخرنی د مقتدي د امام سره هغې ته ویل کېږي په عربۍ کې تخلف تخلف څه ته وایي وروسته پاتې کېده او چې وروسته پاتې کېدو معنی ده چې ډېر وروسته پاتې کېده او دا د بعضو عربو کې ما دا مسله لیدلې ده زموږ دا خلک چې د عجم دوی منډه ډېره وایي د دوی تعدیل نو دوی په کومه غلطۍ کې دي مخکې کېدو کې په دې بعضو عربو کې بیا خصوصا د مصر د قوم شو بعض داسې نور قومونه دوی اکثر لکه سجده کې وایي نو دومره به اوږده شي چې امام به پاسېدلی دی به لا پروت به سجده کې نو امام بیا سجدې له ځي دوی مله دی راپاسې دغه ټیم کې به سر راوچت کړي نو دلته دا مسله یاده کوي چې د امام نه وروسته کېده ډېر دا د امام تابعداري نه ده او دا هم غلطه طریقه ده خو بیا دا مسله یاده کوي د امام نه وروسته کېده دا په دوه قسمه وي د امام نه وروسته کېده په څو قسمه وي په دوه قسمه یا خو به معذوره او یا به بغیر عذر نه دا معذوره چې دی دا کېدی شي د خوب د لاسه د سهوې د لاسه د ګڼې د لاسه د امام د تادۍ د لاسه بجلي لاړه جومات کې اواز نه راځي ډېر داسې حالات په سړي باندې راتلی شي که نه شي راتلی شي نو که چېرته لکه ورته جومات کې ولاړې دویم چت کې او یکدم بجلۍ کار پرېښو نو ته د امام نه شاته پاتې شوې که چېرته د امام د مقتدي نه مخکې شو او دی شاته پاتې شو یو رکن یا دوه رکنه دې پاتې شو لکه رکوع یې وکړه سجدې وکړه دته وروسته اواز راغی نو دی دې زر زر هغه رکوع مو کي بیا دې سجده مو ولګوي او بیا دې هغه ځای ته راشي په کوم ځای کې چې امام دی او د دې شاته پاتې کېدو باندې الله نه رانیسي ولې معذوره دی چې معذوره دی نو په ده باندې بیا څه حرج هغه نشتي ښه او که چېرته بغیر عذری نو هغه داسې لکه یو مقتدي دی
هغه د امام نه شاته پاتې شو په یو رکن کې، لکه امام رکوع له تللی دی او دی لا نه دی تللی، نو مونځ د ده نه باطلېږي. هغه امام چې کوم ځای کېدی هغې دی ورشي او هغه کار دې وکړي او مونځ یې نه باطلېږي، خو دا کار یې څه دی؟ دا کار یې غلط دی، بلکې بعض علماء دې سره دی ګناهګار دی. ولې ګناهګار دی؟ د امام تابعداري نه ده کړې. یو حدیث په بل یا ټیم چې دی مختصر دی، بل حدیث پکې نه بیانېږي ځکه چې دا مسلې تفصیل غواړي، او دا کم حدیث یې دې نه بعد دی صرف دا به ووایو، ترجمه به یې وکړو انشاءالله روان درس کې به پوره کړو. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي انما جعل الامام لیؤتم به. دې ته غوږ کېږدئ، امام دې دپاره جوړ کړی شوی دی چې د هغه د تابعداري وشي. فلا تختلفوا علیه، نو د هغه نه ګډوډ کېږئ مه. فاذا کبر فکبروا، امام چې الله اکبر ووایي تاسو ووایئ، خیال هم دی که نه، چې امام یې ووایي تاسو ووایئ. واذا رکع فرکعوا، چې امام رکوع ولګي تاسو رکوع کوئ. واذا قال سمع الله لمن حمده، چې کله امام ووایي سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، نو تاسو ووایئ ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا، او چې کله سجدې له لاړ شي نو تاسو سجدې له ځئ. واذا صلى جالسا، او که چېرته امام په ناسته مونځو کې فصلوا جلوسا اجمعون، نو تاسو هم ټول په ناسته مونځ کوئ. او دا مسله به انشاءالله پر روان درس کې بیانو چې دا څنګه امام په ناسته مونځ کوي، او ولې به مقتدیان په امام پسې شاته په ناسته مونځ کوي، او کله به مقتدیان په امام پسې په ناسته مونځ کوي، او کله به پسې په ولاړه مونځ کوي. انشاءالله دا مسله به را روان درس کې بیان کړو ځکه چې دا لږ تفصیل غواړي. خلاصه د ننني درس دا شوه چې یا د دې حدیث د اخرنۍ چې موږ کوم ذکر کړو چې د مقتدي د امام سره څو حالات دي؟ څلور. زه غواړم چې یو کس یې بیان کړي. چاته یاد دي؟ تابعداري، یو ځای کېدل، مخکې کېده، وروسته کېده. په دې کې شریعت زموږ نه څه غواړي؟ تابعداري. نه به د امام سره یو ځای کېږي، نه به ترې ډېر وروستو کېږي، او نه به ترې مخکې کېږي، او منځ کې دغه نور مسایل پکې بیان شو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.